الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. منصور آغا قاری سے براو لگن. محترم عزتمند رونو، تیرا شوی جمعه خطبه کی مونگا دا المؤمنین خدیجة الكبرى رضی اللہ تعالی عنها د ژوند متعلق بعض خبر بیان کړي وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مال ورکړي او د پاره د تجارت زکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو امین او صادق انسانو او خدیجة الکبرى رضی اللہ تعالی عنها هغیبم داسې انسان کتلو چې زه ورته مال ورکم چې تجارت په وکړي امانتګر انسان خیانتګر نه
نو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم کی دا اوچت صفتو د امین او د صادقو. بیا کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شام تتللو د تجارت د پاره، نو خدیجی رضی الله تعالی عنها ور سره خپل غلام میسره هم الیګلو. په دې سفر کې په دې لار کې ناشنا احوال راغلي دي او دغه دی غلام میسره په خپل سترګو باندې لیدلی دي. کله چې واپس راغلل نو دی غلام هغه ټول حالات خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها ته بیان کړو. اگر چې د خدیجه رضی الله تعالی عنها د نمخ کې دوه خاوندان وفات شوي د نکاح ستلب او اراده نه و، لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په زړه کې یو مینه محبت پیدا شو او اراده وکړه چې د سره ز نکاح واده کوما. نو د خپل زړه د راز یو خپل ملګری ته وی چې دا غي نوم نفیسه بنت منیا د یعیا بن منیا خوروا. د خپل زړه حال هغه ته بیان کو. هغه لاړو دا خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکړه چې خدیجه تا سره نکاح واده کول غواړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی زه به د ترونو سره مشوره کوم، بعد د مشورې نه به بیا کار کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خپل تر حمزه رضی الله تعالی عنہ ته، عباس رضی الله تعالی عنہ ته او ابو طالب ته دا خبره بیان کړه، نو هغوی پر راضي شو. ځکه چې خدیجه داسې یو زنانه و، یو خو مالداره وه، خاندانی اوچتو، نسبی اوچتو. بلدا چې د جاهلیت زمانه د خودی ته به خلکو طاهره وي، پاکه زنانه. نو دوی راضي شو او بیا دوی لاړل. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امزان سره کول ته نکاح وشوه. نکاح ابو طالب او تړله، 20 اوخان مہر مقرر شو. په دغه وخت کې د خدیجه رضی الله تعالی عنها عمر 40 کاله دی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر 15 کاله او نوجوان هلکو. بیا دوه خبرې موږ نور کړې وي. یو هم دا خبره کړې وه چې ترسو خدیجه رضی الله تعالی عنها ژوندۍ وه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بلی بیبي سره واده نه دی کړی. تقریبا 20 کاله ورسره دی ژوند تیر کړی دی. ترسو چې ژوندۍ وه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بله بیبي په نکاح نه ده اغستې. دا د دې یو خصوصي او یو خاص فضیلت او خصوصیت دی. دویم فضیلت د دې دا دی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام څومره اولادو سوا د ابراهیم نه، نو دا ټول د خدیجه رضی الله تعالی عنها نه الله ورته ورکړو. دا د دې دویم خصوصیتو. او هر چې ابراهیمو نو هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د مصر مقوقس باچا یو وینځ ورکړی و هدیه کې، او دا غین ورته الله رب العالمین ابراهیم ورکو. دا د ټولو نه کشر بچیو ده. نو دا دو فضائل د خدیجه رضی الله تعالی عنها 13 جمعه کې مونږ بیان کړیو. د نن جمعه کې د خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها یو سلور فضائل نور ذکر کو، او دا هغه خبرې دي چې دا په صحیح احادیثو کې راغلي دي. بخاری کې دا احادیث دي، مسلم شریف کې دي،
ابو داود شریف کی دی، مسند احمد کی راغلی. نو دریم فضیلت دا ده او دا داسې فضیلت دی چې په مخ د ځمکه باندې یوې زنانه ته الله نه دی ورکړی. د نبی علیه الصلاة والسلام لس بیبیانې نورې دي، خو دا فضیلت کوم چې خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها ته رب العالمین ورکړی دی، نو دې لس واړو بیبیانو ته هم دا فضیلت نه دی حاصل. دا یو ناشنا مقام الله دې ته ورکړی. او هغه څه دی؟ حدیث د بخاری کی راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په غار حرا کې ناستو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د نبوت نه مخکې به د غار حرا ته ته د الله بندگی او عبادت به هغه وخت کې کو. نو خدیجه رضی الله تعالی عنها څخه وعده کړو، نو دی بوله روټۍ راوړله، خوراک سکاک اوبه به ولا غار حرا ته راوړي. نو په دغه وخت کې جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام راغی او ورته وی یا رسول الله هذه خدیجه، اے دا الله رسول دا خدیجه ده، قد اتت چې ستا خواله زی راځي، معها اناء فيه ادام او طعام او شراب. او دا چې کله راځي نو د دې په دې لاسو کې یو لوښی، په دې لوښي کې دا تاله د خوراک کاک سامان نوړي. خو چې کله دا بیا راشي ستا خواله په دویم ځل باندې، نو فاذا هي اتتک فقرأ عليها السلام من ربها ومني. کله چې بیا رااله نو خدیجه ته وایا چې رب العالمین در باندې سلام وای. ور دا ډیر لوی مقام دی، دا ډیر اوچته درجه ده چې د عرش نه الله رب العالمین په یو زنانه باندې چې لاندې په ځمکه باندې اوسیږي او جبرئیل علیه السلام را لیږي ورته وایي چې د الله در باندې سلام دی. دا ډیر لوی مقام دی. او ورته ویلی ومني، ورته وایي چې جبرئیل هم در باندې سلام وایي. دا داسې یو مقام الله رب العالمین خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها ته ورکړی دی چې بل چاته په مخ د ځمکه یوې زنانه ته هم دا نه دی حاصل. دا د دې یو خاص خصوصیت دی چې الله رب العالمین ول دنیا کې دا مقام ورک. خو خبره صرف په دې نه ده ختمه کړي، د دې سلام نه پسې ورته یو لوی د خوشحالۍ زیری ورکړي. او دا داسې خوشحالي ده که په دنیا کې دله چا درکړه نو او زیات به خوشحاله شي. او چې بیا د جنت خوشحالي تاله دنیا کې سړی درکوي نو زه هم په داسې وخت کې به د انسان د خوشحالۍ څه انتها نه وي. جبرئیل علیه الصلاة والسلام ورته وایي وبشرها ببیت فی الجنه من قصب. خدیجه چې رااله نو سلام نه پس ورته دا زیری ورکا چې په جنت کې د الله رب العالمین یو کور، یو بنگله، یو ماڼۍ تیاره کړې ده. د څه نه جوړه ده؟ من قصب، د ملغلرو نه جوړه ده. لا صخب فیه ولا نصب. او داسې کور دی چې نه به پکې شوري او چې پکې ګرځي نه به پکې ستړی کېږي. په مخ د ځمکه داسې کور څوک نشي پیدا کولی، نه به څوک جوړ کړي چې دې د شور نه خالی او هغې کې د سړی ګرځي بره لاندې د خیږي دا دې ستړی کېږي. نو دا اوچت مقام الله رب العالمین خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها ته ورکړی. څومره د فضیلت خبره ده. او د دې وجه څه ده چې نسبت او تعلق د نبی علیه الصلاة والسلام سره او د هغه بیبي وه که نه، که دا د هغه بیبي نه وی نو دا مقام به چېرته حاصل شوی. دا مقام الله رب العالمین مؤمنانو ته ورکوي. دا په جنت کې بنگلې او په جنت کې کورونه، خدا په دقه نسبت باندې حاصلېږي چې ستا ټول ژوند د نبی علیه الصلاة والسلام د تابعدارۍ برابر جوړ شي. ستا هره طریقه د نبی علیه الصلاة والسلام د سنتو سره برابري. الله تعالی هم دا مقام ګورې درکوي. بل فضیلتو سلورم نمبر
هغه دا دی چې علما لیکي اول مؤمنة على وجه الارض بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم په مخدز مکه باندې اولنی ایمان راوړون کی په نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها اولنی حدیث منون کی زنانا هغه خدیجه رضی الله تعالی عنها د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبره ته حدیث وای د الله د نبی د خلینه چې سره وزي هغه ته حدیث ویل کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کم کار کړی هغه ته حدیث فعلی وی علما نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخامخ صحابی او کار کړی دی په خاموش شوی هغه ته حدیث تقریری وی د خلی وینا ته وی حدیث قولی یو ټول ته حدیث وی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې اول ایمان راوړون کی زنانه شو خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها نو اولنی اهل حدیث شو خدیجه رضی الله تعالی عنها اولنی حدیث د نبی علیہ الصلوۃ والسلام منلی نو دا اهل حدیث دا د هغه وخت نه روان دي اولنی اهل حدیث او خدیجه رضی الله تعالی عنها ستاسو خو ډیر شوق د اسلامی تاریخ سره نشته دی خو الله دې د لزړه کې پیدا کړي په اسلامی تاریخ چې د کله نظر واچو او ودی کتو نو پته به درته ولګي چې په اسلام کې زنانه ډیر لوی قرباني ورکړي دي او دومره هم درته پته ولګي چې اولنۍ قرباني اکثر دا ګوره زنانه ورکړي د نارینه نم را مخکې شوي څنګه چې اولنۍ مؤمنه خدیجه رضی الله تعالی عنها دا دغه رنګ اولنۍ شهیده په دې امت کې په اسلام کې سمیه رضی الله تعالی عنها اولنۍ شهیده دا زنانه ده ګوره د فرعون په کور کې اولنۍ شهیده هغه ماشطه رضی الله تعالی عنها ماشطه ورته ځکه وایي چې د فرعون د زنانو سر به ګمنځو فرعون شهیده کړي او بیا د فرعون خپل ښځه اسیا رضی الله تعالی عنها چې یو روایت کې راځي چې په جنت کې به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نکاح کې راځي خاون لوی کافر د دنیا تیر شوی خزی ایمان نه وړي نو د زنانو ګور ډیر لوی مقام دی په دې دین کې کنارینه او قربانیان ورکړي نو زنانم د چا نورستو نه دی پاتې شوی زنانو هم ډیر لوی قربانیان ورکړي دي نو سلورم فضیلت دا دی چې اولنۍ مؤمنه په مخ د ځمکه دا خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها پنځم فضیلت په نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې اولنې د جمع منځ د خدیجه کړي دي او دا خبره چاره نقل کړي د تاریخ معتبر کتاب دی طبقات الکبرى ابن سعد په نوم باندې سلورم پنځمه صدۍ کې د عالم تیر شوی نن نظر کاله مخکې تیر شوی او وروستو چې کوم تاریخ کتابونه لیکلي ټول د دنه نقل کوي هغه دا را نقل کړي او واقعا دا ده یو کس دی عفیف کندی نومې دی افرمای د دې کعبه په دی خوا کې په هغه وخت کې به بازار لګېدو د مکه کې وی زر عالم د خپل علاقې نه مکې ته چې زنانه وله به لږې کپړې والم او څه خوشبو عطر وغیره به وله واخلم نو وی د عباس رضی الله تعالی عنه سره ملمه شوم هغه دور دی چې عباس رضی الله تعالی عنه له ایمان نه دی راوړی عربو کې دا ملمستیا ډیره زیاته و اوس هم پکې ده ډیر ملمه دوست خلک ویر عالم د عباس رضی الله تعالی عنہ کر ملمه شوم هغه سره ناسومه وانا انظر الى الكعبه آبادی خو نه و دومره و د سره ناستم او د مخامخ را ته کعبه و د کعبه ته به مم قتل و کعبه ته می قتل او دا و داسې وختو چې حلقت الشمس مرتفعه دا انور لګ را ګرم شوی او را پورته شوی د دې زوحا د دې ساخ وخت چې ورته وي
دا وختو په دې کې ما د کعبې ته کتل یو نوجوان هلک رالی فرفع رأسه الى السما اول د خپل سر د اسمان ته پورته کبره یو کتل او بیا د کعبې ته مخامخ ودرېدو د پسې سمدس بل الک رالی قام عن یمینه هغه د ښي طرف ته ودرېدو ثم لم يلبس الا يسيرا بیا لږ وخت تیر نو چې یوه زنانه ورپسې راغله هغه د دې الک نم شاته ودرېدله د الک سره یو ځای ونه درېده شاته صف هغې ځان نه جوړ کړو وی دوی ودرېدل مانځه ته بې رکوع وکړه بې سجده وکړه مونځ یې وکړو خو دور جاهلیت ته وی ما ته دا کار ډېر ناشنا ښکاره شو وی دا عباس رضی الله تعالی عنہ نه پوښتنه وکړه چې یا عباس انی ارا امرا عظیما دا زه څه وینم دا خو ډېر ناشنا کار دی ما ته داسې تعجب وکړه دا څوک دي چې دوه هلکان دي یوه ورسره زنانه ده او کعبې سره ودرېدل او دا چلې وکړه دا دي څوک او دا څه کوي وی عباس رضی الله تعالی عنہ راته وفرمیل هل تدری من هذا الشاب دا اول چې کوم نوجوان رالی دا ته نه پیژنې ما ورته ویلې نه زه خو یې نه پیژنم دا څوک دی وی راته ویلې هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن اخیه دا زما وراره دی د عبدالله زوی دی او د عبدالمطلب نوسی دی او نوم محمد دی صلی الله علیه وسلم وی بیا راته ویلې هل تدری من هذه المرأه دا ښځه دې وپېژنده دا ښځه څوک وه ما ورته وی نه زه ښځه مې ونه پېژنده وی راته ویلې دا د خدیجه بنت خویلد د دې نوم خدیجه دی او پلار یې مشهور سړی دی که نه د خویلد لور ده او دا زما د دې وراره ښځه ده د محمد صلی الله علیه وسلم وی بیا راته ویلې هل تدری من هذا الغلام دا بل هلک ورسره پیژنې دا څوک دی ما ورته وی نه دا هم نه پیژنم وی راته ویلې چې دا مې مراره دی که نه د ده نوم دی علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه دا مې وراره دی وی بیا راته ویلې چې زما دا وراره دا کوم چې محمد دی دی وی چې ان ربه رب السماوات والارض زما رب هغه رب دی چا چې ځمکه و اسمانونه پیدا کړي امره بهذا الدین الذي هو علیه او د دې خبرې حکم خلکو ته هم کوي د دې دین دعوت ورکوي چې ای خلکو ګورئ رب یو دی او هغه رب دی چې ځمکه و اسمانونه پیدا کړي د هغه عبادت او بندګي کوو او عباس رضی الله تعالی عنہ راته وفرمایل والله ما علمت على زهر الارض كلها على هذا الدين غیر هؤلاء الثلاثه ویلې زما د الله په ذات باندې قسم وي عباس راته ویلي چې په دې وخت کې په مخ د ځمکه باندې دا درې مؤمنان دي بل کس ورسره لا نشته یو خدیجه رضی الله تعالی عنها ده یو علی ابن ابي طالب دی دریم دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو اولنې مونځ چې په نبی علیه الصلاۃ والسلام پسې کړی دی په جمع هغه خدیجه رضی الله تعالی عنها کړی او علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه کړی عفیف کندی وی فتمنیت بعد انی كنت رابعهم وی ما ویلې پټ په دې زړه کې دته خو مې ښکاره نه کړه خو ما ویلې چې زه څلورم به ورسره زه کېږم دومره خوند او مزه یې راله راکړه واقع چې په دې مانځه کې یو خوند یو مزه ده ګورې خو چې مونځ یله هسې ځان خلاصول نه په سکون او اطمینان سره کې تعالی مزه درکوي مړه چې بل کس درته ګوري هغه له به هم ګورې مونځ بیا ستا دا مونځ به وله خوند ورکوي شپږم فضیلت رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله خدیجه وفات شوه نو نبی علیه الصلاة والسلام به د مرګ نه پس هم تذکرې کولې او یو خاوند د هغه ښځې تذکرې کوي د مرګ نه پس چې دا خاوند ته راځي
دا خاوند د کمی بیبي او ښځې نه خوشحالی نو د مرګ نه پس که دی بیا 3 ښځې نورې م وکړي نو دا اوله ښځه به دا بیا یادی دی نورو ته لکه نبی علیه الصلاة والسلام چې وی چې انها کانت وکانت حدیث کی راضی دا د بخاری حدیث دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام با د خدیجی رضی الله تعالی عنها سره ډیره وفاداری کوله ډیره زیاته ورته ګرانه وا مسند احمد کی روایت ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې بچیلې یا ګډه حلال کړه نو د خدیجی رضی الله تعالی عنها چې بکمی ملګری وي دوستانی دا الله نبی به دغه ګړی د چیلې نه غوخه اغویله لېګله چې دا زما د بیبي د خدیجې ملګری دی ژوندی دی ورشه دا ولویس ګرانه و ورته کنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سي مددونه کړي کنه د خدمت کړي دي او هغه زنانه ته الله جنت ورکړي چې ګوره خاون ته راضي چې خاون مړ شي او دا ښځه ژوندی پاتې شي او د دې زنانه نه خاون رضامندی سره وفات شي دغه زنانه ته الله رب العالمین ګوره به جنت ورکړي لوی مغله ورکړي عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمای بخاری کی روایت ته وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د خدیجه ډیره یادوله دا یو فطرتي تور شی دی طبيعي تور چې یو بنه بل نه برداشت کوي د انسان په فطرت کې دا یو ماده پرته ده چې اسی فطرتي تور انسان نه غوسه ورزي یا زنانو کې دا ډیری وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د خدیجه ډیره تذکره کوله وی ما ورته ویل کأنه لم یکن فی الدنیا امرأة الا خدیجه گویا کې په دنیا کې بل ښځه نه و سوا د خدیجې نه چې تکلم کینی او خبره شي نو ته خدیجه دسی او خدیجه هغه سیوه وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام را د بخندا کی ویل عائشی انها کانت وکانت عائشی تا ته سپاته دغه خدا سي ښځه وغه داسې ښځه دا هغه صفاتونه دا هغه مددونه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سي په دور جاهلیت کې کړی هغه ورته را مخې ته کول انها کانت وکانت او بیا راته ویلي چې وکان لی منها ولد عائشی الله چې ما ته اولاد را کړی نو د خدیجه رضی الله تعالی عنها نه را کړی نو دا هغه یو ناشنا فضایل حدیثو کې راغلي بخاری کی دام راضی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ما غرت علی امرأة للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما غرت علی خدیجہ وی ما ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یوی بیبی دومره غیرت نه راتو پس د خدیجه تذکره چې به کوله ما ته په غیرت ډیر زیات راتو ول نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا دا ول ډیر زیات نو اس طبيعي تور فطرتي تور د هر انسان په ماده کې دا خبري غیرت پر راځي وی مال بډیره سخت غصه په دی باندې راتله خدیجه رضی الله تعالی عنها چې کله وفات شو نو دویمه بیبي هو پس سودا بنت زمعه رضی الله تعالی عنها نبی علیہ السلام په نکاح غست داغي سیرت به ان شاء الله ز بیانوم اغي پسې 3 کاله د خدیجه رضی الله تعالی عنها د وفات نه 3 کاله پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ رضی الله تعالی عنها سره بیا نکاح کړی ده بل روایت کی راضی د خدیجه رضی الله تعالی عنها خور و حاله بنت خویلد حاله نومیو دارالو دروازه وټکوله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سابقه خینی و نو چې دروازه وټکوله اجازه غوښته چې درشم کنو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې پته ولګیدله आवाज یې صرف واورید نو د دې आवाज د خدیجه د आवाज سره یو شانواله ورکو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام داس ډیر په hebat کې ویلي اللهم حاله یا الله دا حاله رااله یعنی دا خو زما خینی رااله د خدیجه یاد را تازه به ول ډیر لوی ملمسته ول ور دینه معلومه شو چې د خدیجه رضی الله تعالی عنها سره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر زیاته مینه و چې دا غي د خويندو بهم څومره قدر او احترام کو دا غي د ملګرو بهم څومره قدر او احترام کو عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمای و نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې بکله د خدیجه تذکره ډیر کړه نو فغرتو
زب په غیرت کې شوم فقلت وما تذكر من عجوز من عجائز قریش وای ما ورته چې د الله رسوله مړه خو د قریش یو بوډۍ زنانه و بس تېره شوې ده نو سلې ته ډېرې تذکرې موږ ته کېتې بار بار یادې او بیا مې ورته دا مې ویلې چې حمراء الشدقین دا د بخاري روایت دی د سرو وښکو والا بوډۍ زنانه و ته بار بار موږ ته یادې او بیا مې ورته دا مې ویلي چې فابدلک الله خیرا منک د هغې په بدله کې خو الله تعالی ځوانه پیغله ښایسته ښځه درکړې د ځان یې ورته یاد کړه ته ولې خدیجه ډېره بار بار یادې نو دې نه معلومه شوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د خپلو بیبیانو سره ډېره وفا کوله ډېر د وفادارۍ ژوند به ورسره تېرو او دا یاد ساتئ د خپلې ښځې عزت کول هغې ته په درنه سترګه باندې کتل هغې سره ژوند د وفادارۍ تېرول دوکه فراډ ورسره نه کول دام د دین یوه لویه برخه او حصه ده دې نه ځان خبر کوي دام د اسلام او زمونږ د دین یوه لویه برخه او حصه ده د خپلې بیبي سره د مینې محبت ژوند تېرول د خپلې بیبي قدر او عزت کول هغې ته په درنه سترګه باندې ګورې کتل دا زمونږ د دین لویه برخه او حصه ده نو د خدیجې رضی الله تعالی عنها سره نبی علیه الصلاة والسلام په دې طریقه باندې ژوند تېرولو کله چې د دې څه واده کړی نو نبی علیه الصلاة والسلام بیا تجارت دپاره چېرته لرې په سفر نه دی تللی بیا به هم تجارت کو خو طریقه به یې دا وه چې د دې مال خو ورسو ده خو مالداره زنانه و او بیبیم وه نو تاجرانو ته به مال ورکو نبی علیه الصلاة والسلام په تجارت باندې هغوی به وله ګټه راوړله په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې په ژوند کې دوه حالته راغلي د غربت د مالدارۍ الله قرآن کې فرمایي ووجدک عائلا فاغناه الله وی پیغمبر ته موږ فقیر مونده کړی نو بیا مالداره کړی مفسرینو لیکلي چې مالداري چې ورته الله ورکړي نو د خدیجې رضی الله تعالی عنها په مال ورته ورکړي که مالداره بیبي وه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسه مالداره شو بیا علما وجه ذکر کوي چې په نبی علیه الصلاة والسلام باندې دا غربت فقیری او مالداری دواړه ولې راغلي یا به صرف غربت وي یا به صرف فراخي وي دواړه په ولې راغلي وایي د دې وجه دا ده چې نبی علیه الصلاة والسلام د دې خپل امت تربیت دپاره الله را لیږلی نو دا فقیری او غریبی چې ور باندې راله دی کې پته انسان ته ولګي چې غربت او فقیری دا څومره ګران شیز دی په دې غریبۍ کې ژوند تېرول دا څومره ګران دی دې کې سړي ته پته لګي نو که سبا ته مالدار هم شي او مال دې لږ فراخه شي نو تاسو به د غریب احساس به در سره کله چې د یو قوم مشر داسې سړی وګرځي چې هغه په خپله وخت د غربت تیر کړی سختې تیرې کړي لوږې لیدلي تندې لیدلي نو هغه که سبا په یو کرسۍ باندې کینی یو مشر شي نو هغه څه به د غریب احساس برې خامخایي هغه دا وخت تیر کړی او چې د خاندان نه دی مالداره را رواني همیشه سخت یې نه دی لیدلي تند یې نه دی لیدلي لوږی چېرته په سترګو نه دی لیدلي هغه څه به د غریب څه احساس پیدا شي د دې نه څه خبر دی چې غریب ژوند څنګه تېری په معاشره کې د غریبو د اوښکو نه څه خبرېږي نو د دې وجې نه په نبي علیه الصلاة والسلام باندې الله رب العالمین دواړه حالت راوستي دا اولني 15 کاله ډېر د غربت تیر شوي په نبوت کې مور باندې ډېر د غربت حالت راغلي ځکه عایشې رضی الله تعالی عنها هغه حالت را نقل کړی دی نو دا دواړه حالت په الله راوستي خدیجه رضی الله تعالی عنها د رمضان المبارک په میاشت کې وفات شوې ده د نبی علیه الصلاة والسلام د نبوت 10 کالو 10 کاله د پیغمبرۍ شوي چې دا وفات شوه د دې عمر 15 کاله رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل لاس مبارک باندې قبر تخکته کړی ده په خپل لاس مبارک باندې دا دفن کړی ده په لحد کې ایښې ده خاورې ور باندې بیا راړولي جنازه ور باندې نه ده شوي روایات دي کې ټول په دې طریقه باندې راغلي دي چې جنازه ور باندې ځکه نه ده شوي
چې په هغه وخت کې جنازې مون لا نو مشروع شوی. نو په خدیجه رضی الله تعالی عنها باندې جنازې مون نه دی شو، وخت کې لا جنازې مونځ اونو. باقي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خلاص باندې دا قبر ته کوزه کړې ده. او صحیح احادیث دی باب کې موجود دي چې دا خبره غلطه ده. په معاشره کې دا یو خبره مشهوره ده، وایي چې چا ښځه وفات شي په د دې خاوند تعلق ختم. صحیح احادیث په دې باب کې موجود دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ رضی الله تعالی عنها ته ویل چې عائشہ یو ورځ رااله د جنت البقیع نه په سر درد. د عائشہ رضی الله تعالی عنها مرسمینه وا، نو هغه ویلي واره سازما هم په دې سر ډیر درد دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته څه خوش طبیعتي کوي، عائشہ که چرته ترانه مخ کې شوي نو زه به په خپل لاسو تعالی غسل هم در کوم، په خپل لاسو به د کفن هم در کوم، په خپل لاسو به د قبر تم ښکته کوم، دفن کوم. او صحیح حدیث چې وګوري په دې باب کې ابو داود شریف ټولو دا روایت په صحیح سند سره نقل کړي. وګوره علی رضی الله تعالی عنہ فاطمه ته غسل ورکړی دی. بل طرف ته وګوره اسماء بنت عمیس رضی الله تعالی عنها د ابوبکر صدیق ښځه د هغې ابوبکر ته غسل ورکړی. ښځه او خاوند خپل منځ کومه خبره چې په قرآن او سنت کې راغلي ما درته اول نه ویلي چې الله تعالی مقام درکوي نو هغه په نسبت د نبی علیه الصلاة والسلام د سنتو سره درکوي. نو د الله د نبی د سنتو تابعداري دی الله مونږ کې پیدا کی. د خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها سیرت ختم شو. راتلونکي جمعه کې به ان شاء الله د نبی علیه الصلاة والسلام دې پسې نمبروار چې کومې بیبیانې دي د هغې تذکره به ذکر کوو. ما 13 جمعه کې ویلو، نن خو ډېرو ملګرو کوشش کړی وختي راغلي، ډېر ملګري وختي راغلي. دا نور ملګري هم لږ همت پیدا کوي. د جمعې ورځ یاسې کور کې ناست مسجد ته وختي راتلل پکار دي. نوافل سړی وکړي، تحیت المسجد وکړي، کینی د سورة الکهف تلاوت ځان نه وکړي، هغې نه پس څه بیان کېږي هغه سړی واوري، سړی په خبره باندې ښه پوه شي. الله دې موږ له په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.